استعمالي کې چشت پاره دی سی وی ګور دا د اصلي خبره چې دا بوک رائټ لپاره دی صحیح ده کتاب لیکل صحیح ده اپلیکیشن صحیح ده ورپسې بل څه دی ریپورټ د دې د ډیزاین لپاره دی صحیح ده ورپسې بل څه دی تاسو اوسره بلد استئ مجله د څه راځي مجله لا صحیح ده د مجلو لیکلو د پاره دی د اخبار د پاره دی اخبارونه چې تاسو څومره ګورئ د اخبارونو ټول په دې کې لیکل کیږي ښا خو ان شاء الله کله کول زه تاسو دا ټول اخبارونه لیکل د کتاب لیکل خو د کتاب لیکل صرف فارمیټ برابرول دي نور به تاسو کتاب لیکل فارمیټ ته خایم صحیح ده الته ګورورالته صحیح ده د ټول نه مهمه خبره چې شه ده د هغه مهمه خبره چې ده سی وی د سی وی چې تاسو به سی وی څنګه جوړوي صحیح ده دا سی وی به څنګه جوړوي صحیح ده اوس خدا خبره وشو ریکارډ کې راغلی یار څخه دا به تاسو د ریکارډ کې به قلم او کتابچه باندې کته تاسو غواړئ چې ښه کمپیوټر زده کړئ ښه زده کړئ دا ولي کوي هر څه ځان سره ولي کوي دلته نه د ریکارډ نه ولي کوي ښا اوس چې تاسو ته هاو ټو اوپن مایکروسافټ صحیح ده مایکروسافټ ورډ دا ورډ پروګرام د خلاصولو طریقې څو دانې څو سټپ هم ویلي دي کوم یو د سٹارټ مینیونه دلته چې سرچ کوو یو د پاپ اپ مینیونه اوس تاسو وینډوز ویل د خصبم په وینډوز باندې لږ کار وته په وینډوز کې وکړئ د وینډوز چې دا تاسو په کیبورډ کې نه دی په کیبورډ کې تاسو په کیبورډ کې دوه بټنې او لاشه ګول لین سره ونه خوځيږي ښا په کیبورډ کې به تاسو په یو وخت باندې دوه بټنې وهي دوه ډېر په قلاره خیر دې بل ته يمكن پروانه کې خیر دې کینه بس زحمت ته خیر دې سبب بیا هغه د برابر کوم ځان ښا دا اورور په ځای باندې صحیح ده تاسو په کیبورډ کې د وینډوز کی پیژنې وینډوز کی په کیبورډ کې ویل ده وینډوز کی دې کمپیوټر هر بٹن ته چې دا هر بٹن ور مونږ ویو بٹن خو دې ته ما کی ویل کی ویل کی ها هر وی ته ما کی درته ویل وینډوز کی کمای ولا وینډوز کی ګور دا وینډوز کی دا ګل ګوري په ټول باندې یو حرف د انګلیسي لیکل شوی دی خو ولې په دې باندې نه دی لیکل شوی دی باندې صرف دا د وینډوز لوګو دا دغه لوګو ګوري دا د مایکروسافټ